رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان متعلق به صحابو ته ډېر لوی ترغیب ورکاو او فرمایل به وی د رمضان د پاره د شو قدر د میاشت خیال وساته ور دومره د شو قدر میاشت ګوره ولې چې د شو قدر میاشت معلومه شي نو بیا رمضان آسان دی که چرته میاشت ولیدې شوه خو ډېره ښه ده که ونه لیدې شوه نو د شو قدر به 10 پوره کې نو بیا به د رمضان روجې نیسي رونو د رمضان دا میاشت برکتي میاشت ده د الله د طرف نه د خپلو بندګانو ته چونکې دا دنیا د امتحان ځای دی نو الله د بندگانو سره ډیر زیات احسانات کوي او په خپلو بندگانو خپل خصوصي رحمتونه راوړي چې دا دنیا خودی د امتحان ځای چې ته د الله تابعداري کې او که نه کې یو خوا شیطان دی نفس اماره دی دا نفس چې ورته موږ وایو دا سړی ګناه طرف ته راکاږي بل طرف ته الله پیغمبران را لیږلي دي کتابونه نازل کړي دي او د خپلو فضلونو د کرمونو سیزونه مونږ ته ښوولي دي دین یې راته آسان کړی دی چې که شیطان او نفس د خطا کی دا طریقه استعمال کا چې زه درنه راضي شم راته اسانه کړی دی لکه یو انسان دی هغه په سکول کې پرچه ورکوي اوس که ده دا پرچه ښه ولیکله او دی پاس شو کامیاب شو او که پرچه خراب ولیکله او دی ناکام شو برباد شو د قرنګ دا دنیا لیکن استاد شاگرد ته پرچه نه ښیي او الله پاک مونږ ته پرچې ښوولې دی بیا د امتحان په حال کې چې کم خلک نگرانان ګرځي هغه چې کم څوک نقل ته ونه کي نو هغوی چاته سوال جواب نه ورکوي چې ته ورته وایې دا ماته وښایه لیکن الله پاک بیام په دغه امتحاني حال کې مونږ سره نرمي کوي مونږ ته زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي مونږ ته خپله پرچه که بیام ته مونږ سوال کوو چې الله مونږ ته دا خپله پرچه وښایه وایي ښه درته مې وښوله که بیا ته مونږ سوال کوو چې الله دا سوال م غلط ولیکه اوس غلط سوال چې ولیکې خو پرچه دې برباده شوه الله وایي ښه غلطه ده ښه دا بدله زه خط به کم صحیح ولیکه صحیح م راته ښایي دونه مهربانه دی دقه د رمضان دا میاشت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای بندگانو ای زما امتیانو که تاسو د رمضان د میاشتې د برکتونو د رحمتونو نه خبر شوئ نو وی ارمان به وکئ چې خدای د کال 12 میاشتې موږ له رمضان کا ارمان به وکئ چې خدایه د کال 12 میاشتې د رمضان روجې وې او ما نیولې وې او ما په الله خوشحاله کړې دا رونو د برکتونو میاشته دا د رحمتونو میاشته دا میاشت د عبادت میاشته دا د الله د رضا میاشته الله خوشحاله کې الله راضي کې زما قسم په خدای چې الله په مونږ کمې مهربانۍ دي او د الله مونږ سره کم احسانات دي خو مونږ ډېر مست یو مست ښکلي شکلونه یې راکړل او بیا مونږ یې مسلمانان پیدا کړو مونږ له ایمان راکړو او بیا خاص په مونږ باندې زمونږ د پاکستان په مسلمانانو بیا په دې صوبې والا مسلمانانو په خدای مې قسم خصوصي احسانات دي د استاده ملیشیا نه راغلی پرون بیګاره ورسېده هلته لاړو وګرځېدو ډېر ښکلي جوماتونه دي عالمان دي پکې خو زه راته حقیقت خبره کوم چې د هغې د جوماتونو امامان زما د دې مسلمانانو عوامو برابر هم نه دي په علم کې هېڅ نه خواران نه دي خبر بس مخکې د خپل منځونه کوي مدرسې شته سکولونو کالجونو کې اسلامیات ورته ښیي خو داسې نشته لکه څنګه چې زمونږ دی الحمدلله په زمون خو امی سړی یم چې د خپل امام د جومات تقریر د خطبې ویني نو د هر څه نه خبردار دی د هغې خو ملا ته هم دا پته نه دی نو پاک ملک دی شکر دی سوچه ملک دی خلک یې ښه خلک دی زنانې دیندارې ښه زنانه دي د پردیا چی شته خو دا خو زمونږ په دې ملک کې په اسلام آباد کې او په لاهور کې څه ناڅه
دا بے ستری و بے پردگی شته لیکن عموما زنانه په اسکاف کې ګرځي پلیت ملک نه دی خراب ملک نه دی د مسلمانانو ملک دی لیکن ما وی چې خدایا مونږ له کوم ملک راکړی د پاکستان غوندې نعمت ته راکړی مونږ له چې کومه صوبه راکړی د پښتنو نو بس ما وی دا جنت دی بس په دنیا کې جنت دی رب العالمین زمارونو په مونږ ډېر لوی احسانات دي خو مونږ ډېر ناشکره یو او دې لږ ژوند کې دا د دنیا دا د 20 ورځو د 30 ورځو ژوند زه ورته 20 او 30 ورځې ویم د دې نه هم کم ژوند دی دې ژوند کې مونږه الله راضي نه که مونږ مستي وکړه مونږ د خدای نه یریږو نه په خدای اوس مراته یو ملګري خبره کوله اوس لږ ساعت مخکې زمونږ د جمع ملګری د جمعې وی بعضې خلک دي زمونږ په دې نږدو علاقو کې راته وایي زه نوم نه علم د ځای وی روجو پورې ټوقې کوي چې دا روجو ته پکې لا څه ضرورت دی دا روجه پکې څه شی دی دا خبره او روجې نیسیم نه دي ځان ته مسلمان مې مسلمانان او موږ مسلمانان دې روجو ته پکې ساجت دی د خدای وی روجو ته ساجت دی مې بیا به چې د خدای مونځ ته وي دقه م وایي نه مونځ کې نه روجې نیسي وایي دقه م وایي چې د خدای دې مونځ ته ساجت دی د خدای روجې ته ساجت دی سبا به د خدای زکات ته ساجت دی بل به د خدای صدقې ته ساجت دی بل به د خدای عمرې ته ساجت دی بیا به د حج ته ساجت دی بیا به چې د مونږ ذکر کوو دې ته د خدای ساجت دی بیا به درود شی وایي دې ته د خدای ساجت دی بیا به چې د مسلمانۍ ته د خدای ساجت دی د خدای خو هېڅ شي ته حاجت نشته په خدای قسم که زما اسلام ته یې حاجت شته حاجت خو زما دی ضرورت خو زما دی دا دنیا خو د امتحان ځای دی حاجت زما دی د خدای نه دی ما ګوري چې ته زما تابعداري کوې او که نه کوې ما ګوري چې مال ما درکړه زما په نوم پکې پوټې غوندې د ماشي د خپې عمر ورکوې که نه ورکوې ما ګوري چې ښکلی وجود مې درکړم ما ته دا تندې دا ښایسته مخ په دې ځمکه لګې که نه لګې ما ګوري چې زما دپاره په دا لوږه تنده تېری او که نه تېری ما ګوري چې زما په حکم زما کور له ځې او که نه ځې ما ګوري چې زما په حکم زما د محبوب ملاقات له ځې او که نه ځې ما ګوري چې دا ما کوم مال درته درکړه نو خپلې کونډې له دا نه خدای وایي مال راکړه د هغې دا مطلب نه چې مونږ یې خدای له عیاذا بالله ورکړو چې الله والا ته ورته محتاج یې خدای محتاج نه دی ان الله هو الغني الله خدای چاته ساجت دی دا خو مونږ ټول منو زمونږ ایمان دی ما ته وایي دې کونډې ترور له دې ورکړه ما ته وایي دې روح خور له دې ورکړه دې رور له دې ورکړه ما ته وایي دې زوم له دې ورکړه ما ته وایي دې رور له دې ورکړه ما ته وایي دې ګاونډي له دې ورکړه دې غریب له ورکړه دا ورکړه دا ما داسې شوه لکه چې ما له دې راکړي دا خو د امتحان ځای دی اوس تر باندې خدای خپل قهر او غضب نازل کړي کبر جنه بیا به څه کوې اوس دې راونیسي ورشه شفا ته ورشه مریضان پکې داسې پراته دي داسې مریضان په خدای مې دې قسمي وایي 15 لکه او یا لکه روپۍ راوړه نو ستا اپریشن به کېږي ورنه نه کېږي ورشه دا لاهور ته لاړ شې شوکت خانم اسپتال ته د پېښور د کینسر اسپتال ته لاړ شې ته به دنیا ټوله دلته پرته ده هلته ورته یې 6 لکه راوړه 15 لکه راوړه 10 لکه راوړه نو دا که په دې دې رو نه نیسي بچې دله رو نه نیسي نو په قبر کې به بیا څه کوې ظالمه ولې قبر کوې د مسلمان په کور کې خدای پیدا کړې پلار مسلمان مور مسلمانه چې سار پاسې نو الله اکبر اواز په دې وګورې الله اکبر اواز په دې صرف د موټرګي د لاسه د پیسې د لاسه دومره تاپ کې قبر پیدا شو روجه پکې چا وی روسته ده روجه پکې خدای روسته ده قرآن روسته ده آی های دا مسلمان نه دی که په خولې ځان ته مسلمان وای مسلمان نه دی دا کافر دی که په خولې ځان ته مسلمان وای او داسې قسمه خبرې کوي چې رجوع پورې خاندي منځ پورې خندا کوي زما قسم په خدای دا منافق دی قسم مې راته وخوړ دا کافر دی دا منافق دی منځ پورې استهزا کول ټوقې ټقالې کول رجوع پورې ټوقې ټقالې کول رجوع ته سپک نظر کول منځ ته سپک کتل ورشه د دنیا تاریخ وګورئ که هغه ستا د هر مذهب سره تعلق لري د هر مسلک سره تعلق لري د هغوی نه تپوس وکړئ د ټولو د ځمکې د اسمان د پاسه ځمکې لپ د پاسه د اسمان لاندې چې څومره عالمان دي مفتیان دي تپوس وکړه قرآن نه تپوس وکړه د پیغمبر د حدیث نه تپوس وکړه دا کافر دی چې منځ پورې خندا کوي منځ پورې ټوقې کوي منځ ته سپک ګوري روجې ته سپک ګوري
په خدای قسم چې دا کافر دی روجې ته سپک ګوري او دا روجه پکې چا راوستی او د خدای روجې ته ساجت دی او د خدای مونځ ته ساجت دی او دا مونځ پکې چا راوستی های های خدایا دا کم دور را روان دی او کم دور کې دي خلق مونږ مسلمانان یو چې مسلمان به هغې کې د خدای خبره به مني مسلمان به هغې چې د پیغمبر خبره به مني قرآن کې الله اعلان کړی دی ای د ایمان خاوندان ما ته وایي هلکه د ایمان خاوندان مونږ یو الحمدلله ای د ایمان خاوندان په تاسو مې روجې فرض کړي دي او دقه او دا او روجې مې په مخکې امتونو هم فرض کړی په یهودیانو هم روجې وي په عیسایانو هم روجې کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو نه مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي په ټولو روجې دي په تاسو هم روجې دي صفت کې فرق دی منځ کې فرق د هغوی جدا طریقه وه د مانځه زما جدا طریقه ده د مانځه د کر کروندې لکه فرق شته که نشته دلته څوک یو شان کر کرونده کوي په امریکا کې بل شان کوي په پنجاب کې بل شان کر کرونده کوي دقه رنګې په کیفیت کې فرق شته هر امت ته الله کتلي مونځ په ټولو دی روژه په ټولو ده زکات په ټولو دی حج په ټولو صدقه په ټولو ذکر په ټولو الله یادول په ټولو درود شریف د پیغمبر مبارک په مونږ او د نورو پیغمبرانو د امت په هغوی باندې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایاما څنګه دی لعلکم تتقون ایاما معدودات چې تاسو پرهیزګار جوړ شي تاسو د خپل زړه کې د خدای پاک یره پیدا شي ستاسو د بعضې څیزونو نه پرهیز راشي د خوراک نه پرهیز د څکلو نه پرهیز او د خواهشاتو نه پرهیز موږ وایو یا الله تا په موږ ډېر لوی احسان کړی دی پروردګار یا الله تا موږ مسلمانان پیدا کړي یا الله د مسلمان مور او پلار نه دی پیدا کړي یا الله پړه کې دلاله خپل مینه او د خپل حبیب مینه اچولې څوک چې هر څه وایي وایي به خدایه زه به تا راضي کوم دا روژه به نیسم که خیر انشاءالله او طاقت به تا نه غواړم او راکې به دا خو لا دا میاشت ده چې زه وایم چې د کالو سر روژه مو وه نو موږ به ورته خوشحاله او موږ به نیولې الله ته به هم خوشحالولې موږ به دا روژې نیول نو روژه یو بهترین عبادت دی نو الله به خوشحالوی په دې میاشت کې الله به راضي کوي دا 11 میاشتې چې مو څه کړي دي دا به دله خدای په دې روژه کې معاف کوي مشهور حدیث دی ما بار بار ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې په منبر باندې کېناسته خپه مبارکې راوچته کړه وی آمین چې په دویمه پوړه یې خپه کېښوده وی آمین چې په درېیمه کېناسته وی آمین حضور پاک په دریمه پوړه بره کېناسته ها صحابو ته تپوس وکړو الله رسوله مونږ خو دوا ونه لیده او ستا امین هم واورېد وی جبریل علیه السلام راغی زه چې لومبی پوړی ته وختم نو جبریل علیه السلام ووی های های چې د چا مور او پلار وي مور او پلار او دې د مور او پلار داسې خدمت ونه کړي چې جنت پې وګټي نو خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي چې د خدای د رحمت نه لرې شي خو قهر او غضب دی ما وی امین اوس ګورې چا دعا وکړه جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې مقربه فرشته ده امین پې چا ویلی دی محمد مصطفی صلی الله نو چې دعا هغه کوي امین پې حضور پاک وي او په جومات کې کوي واه واه نو دا به څنګه نه قبلېږي د مور او پلار به خدمت کوي داسې خدمت یې وکړئ داسې چې جنت پې وګټئ په ډېر اسانه ګټلې کېږي چې کور ته لاړ شي مور او پلار ته مخامخ ودرېږه او مسکې شه ورته او خانده ورته دا دې هم ثواب وشو جنت ته وګټه مور او پلار له پخپو چاپي وکړه زور والا وکړه جنت ته وګټه او که دوی دې رټي درنه خپئ او دا مخ درته وایي نو دا بل ورته نیسه نوړی په خوله کې ورکوه وهي دې خیر دی بله ورکوه وهي دې بله ورکوه ډېرې خوارۍ مور او پلار دې بچو سره کړي په خدای مې د قسم بوډا دی بوډا حرام پیدا کوي خو بچو لره وړي ورته پته ده چې آخرت مې ځان مې تباه کړ خو د بچو ته کتی نه شي چې زما دا بچي ښکلې صحتمند دی او دا خوشحاله د مرګ په غاړه دی بیا بچو له غم کوي کتی نه شي بچو ته خپل آخرت یې غرق او برباد کړ خدای پړه کې سوچي چې زما دا بچي خوشحاله ژوند زما نه پس تېر کړي
د خیرت یې او بچي یاد او چې مري نو څه وایي ښځې ته څه وایي ښځې د وړو خیال ساته ګوره ښځې ته وایي د وړو خیال ساته او ښځه چې مري نو سړي ته څه وایي سړیه د دې ماشومان هغه ماشومان نه د بچو خاوندان د بچو خاوندان او سړیه د دې بچو د دې وړو ګورې خیال ساته زما والده صاحب الله دې وبخي چې کله وفات کېده په زه برایم بس ودو منو چې ورلم بیا خو وفات ولو یقین په خدای او که ما هغه خویندو ته مې وی چې تکلیف شو وی مونږ ورته وی چې ورږه هغې ته اواز کو وی واړه د خوبه مو باسې الله واړه د خوبه مو باسې مور ته بیا دا بچي واړی پلار ته دا بچي واړی واړه ورته که د بچو خاوندان مې نو واړه ورته بچی ته د کشرانو ته وایم چې د مور او پلار قدر وکړه ډېر خیال یې وساتئ قرآن وایي زه نه وایم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف هم ورته مه وایه اف رټی هم وقل لهما قولا کریما چې د چا مور او پلار وي د خدای نعمت دی وګڼي چې دا نعمت دی او که د چا مور او پلار نه قبر دی دعا ورته کوه ذکر کوئ دعا ورته بخې تلاوت کوئ ورته بخې صدقه کوئ ورته بخې مور او پلار مه خفه کوئ داسې مخلوق مې هم لیدلی چې مور یې د کوره ایستې ده اوده او داسې مخلوق مې هم لیدلی چې پلار یې شړلی د کوره ایستې دی اوده ولې ته ماشوم نه لوی کړی تا له خوله کې نوړی نه ده درکړی ته نه لمبولې ته نه پاک کړی تا صفایي نه ده کړې ستا تربیت یې نه دی کړی او داسې مور او پلار هم شته داسې بچي هم شته چې مور او پلار په حرم کې مې کتلي دي په شاګردۍ او طواف کې تاویږي او داسې مې هم چې مور او پلار په کرسۍ کېنولي او طواف پې کوي او داسې مې هم لیدلي دي چې خپلو بچو د خولې نه روزي راوباسي او مور پلار نه ورکوي او داسې ظالمان هم شته وایي ما پلار داسې مور داسې ما رټي هغه بل زوی خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو به یې ځکه خوښي چې هغه به یې قدر کوي ته به یې قدر نه کوي ته به یې عزت نه کوي مجبوری که نه بعضې مور او پلار د یو بچي نه مجبوری مه کوئ د خپل او یاد وساتئ که مور او پلار سره څنګه وکړل چې در نه پیدا دی هغسې به سره کوي ویې نه کړل او زه جمدې هم راشئ ما ته وایه ملا دروغ دی ویل نو حضور پاک فرمایي چې جبریل علیه السلام دا خیره وکړه چې مور او پلار یې جمدي وي او دې پې ځان جنت ته ونه رسوي خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین او بیا چې کله په دویمه پوړۍ قدم کېښود وی چې ستا نوم څوک واخلي او درود شریف یې ونه وایي خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین زما وروڼو زموږ د ښکلي پیغمبر په موږ ډېر احسانات قسم په خدای دا زموږ ایمان د هغه د برکت دی دا زموږ دین د هغه د برکت نه دی په قرآن موږ حضور پاک پوه کړي الله خو صرف دومره ویلي چې اقیموا الصلات اوس د صلات ډېرې معنی دي پیغمبر مبارک موږ پوه کړي موږ دپاره جړاګانې کړي دي موږ له جړاګانې کړي دي خدای نه سوالونه کړي دي د شپې مقبرې ته تللی دی امت له دعاګانې کړي دي او ډېر احسان دی د حضور پاک دا دوه غټ نعمتونه دي یو د حضور پاک په شکل کې او د قرآن شریف په شکل کې نو درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زما وروڼو وایه د رمضان میاشت کې بیا خامخا وایه د جمعې په شپه درود شریف د برکاتو ذکر راغلی او دریم چې کله په پوړی مې خپه کېښوده وایي چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې ځان په خدای ونه بخي نو دا د خپل الله د رحمت نه لرې شي ما وی امین داسې عبادت به کې چې ځان په الله وبخې او په اسان کې په ګرانه نه کې داسې عبادت ځان په الله وبخه روژه چې دې ونیوله د الله د رضا دپاره غیبت پکې مه کوه دروغ پکې مه وایه ګناه پکې مه کوه اسان عبادت وکړه پکې خدای رضا د یو فرض ثواب
د یو نفل ثواب د فرض برابر نفل ثواب د فرض ډېر درون عبادت او د فرض ثواب دا د او یو فرض برابر څومره لوی ثواب دی صلات تسبیح کوي حضور پاک خپل مبارک تر ته ښوولی دی حضرت عباس رضی الله عنه ته او تاسو ته صلات تسبیح معلوم دی درځي ټولو له شکر الحمدلله صلات تسبیح وکړئ که نه د خپل ملا صاحب نه زده کړئ داسې شوه لکه چې په رمضان کې د یو ځل صلات تسبیح وکړه لکه چې د رمضان نه بغیر د اویا ځله صلات تسبیح کړي د شپې خپلې تراویح پوره کړئ چاته مه ګورئ څوک وي تراویح داسې او څوک وي داسې او څوک او ښکلې تراویح کوئ ښایسته تراویح منډو والا تراویح مه کوئ منځ پورې په خدای منځ پورې خلک ټوقې کوي کومه زمانه شوه تراویح ډزډو ولې داسې کوې ختم وکړئ هر جومات کې وکړئ ختم بعضې سړی به وایي یاره جي ختم کوو او بل وایي یاره څوک نه ودرېږي ودرېږي دا ته نه ودرېږي څه چا نه تا تپوس کوي چې څوک نه ودرېږي ته شروع کړه ټول به ودرېږي په اتو کې مه کوه خیر دی په دریو کې مه کوه لسو کې وکړه لسو کې نه په غونډه میاشت کې وکړه لږ لږ کوه چې څنګه کولی شي وکړئ ختم دې ته شهر القرآن وایي د قرآن میاشت هغه میاشت چې قرآن پکې نازل هغه څه شو مړه بوډاګان سړي به او ختمونه زموږ په ټول کلي کې یو حافظ و حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې په قبر عنوان نازل کړي د قاسم خیول حافظ صاحب چې به ورته وي شیخ مولانا محمد طاهر صاحب والد صاحب دا یو حافظ و حافظان اوس خو خدای پاک دونه حافظان جوړ کړو چې په خپلو محلو کې موږ شمېرلی نه شو دا مخکې په زور یې راولي راشه حافظ صاحب ختم کوو شروع کې بلکل شروع کې ټول ملګري ختم شروع کې او هغه ته وایي چې په قلار قلار تلاوت کوي دا نه چې ډز 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 مونځ د خدای عبادت دی الله راضي کول دي خدای خفه کول نه دي ځان به نه خلاصوي د عبادت نه ښکلی عبادت ښه په ناسته وکړئ نفل عبادت دی خیر دی پروا نشته که څوک په ولاړ نه شي کولی په ناسته وکړي په ناسته وکړي چې په ولاړ یې نه شي کولی خو تراویح کوئ او داسې مه کوئ هغه جومات کې زر زر کېږي دا خو ته ځان خلاصوي چې تا هغه جومات ته زر زر لدې په لاره یې څونه وخت ولګېد په تلو دې 10-12 منټه ولګېدل په راتلو دې 10-12 منټه ولګېدل نو دا 20 منټه په دا خپل جومات کې خو 10 منټه به د هغه لږ په قلار کوي که نه نو تا څه توره وکړه څه توره دې وکړه زر زر کوي هغه جومات والا نه هلته دې مانځله ای های خدای په لاره یې څونه وخت ولګاو په تلو راتلو دې څونه وخت ولګاو په قلار بلکې د تاسو ته وایم مقتدیانو دوستانو ته د خپلو کشرانو ته چې کوم مولا زر زر کوي خلکو مخکې شرموه ما خو پټ ورته ووایه استاد جي که داسې مونځ کوې نو مه کوه داسې مه کوه په قلار کوه خلک تنګېږي ولې تنګېږي په ناسته دې کوي هېڅوک هم نه تنګېږي په خدای چې دا بوډاګان د دې ځوانانو نه تکړه دي دا ځوانان هغسې نه شي ودرېدي لکه دا بوډاګان چې څنګه ودرېږي داسې په داسې د خلکو مشوره کړې ده دا خبره خلک تنګېږي او خلک تنګېږي خلک ولې تنګېږي ته تنګېږي ختم پکې وکړئ ښه مزېدار هر جومات کې قاریان حافظان راولئ او ښکلې ښکلې ختمونه وکړئ او زر زر مه کوئ ښکلې ختم یو کم دېرشو شپو کې وکړئ چې لږ لږ سبقي او ښایسته تلاوت کې قاري صاحب مزېدار څونه وخت به پرې لګي او که ډېر زر زر یې مې کې د لسو کې خیر په قلار قلار وکړه مختلف قاریان دی راوله یو په حرمینو کې څومره خوند کوي ښایسته قاریان یې مزېدار ښکلې ښکلې تلاوت کوي ټوله شپه خلک ویښي په رمضان کې شپې روڼې کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې د رمضان میاشت به راله وایي حضور پاک به لنګ کلک لنګ کلکول څه معنا داسې به یې ځان تکړه کې عبادت ته به ودرېده چې په د رمضان نه بغیر به داسې نه کوه داسې به یې ځان تکړه که د شپې به لګیا او رسول الله مبارک او مونځ به یې کو حتی تورمت قدمه او خپې مبارکې به یې پړسې حالانکې د پیغمبر مبارک څه ضرورت دی نفلونو ته هغه به د امت سفارش کوي لیکن د پرې الله راضي کېږي نیت د رمضان دا وکړې ثواب به مړه خدای راکوي ثوابونه به خدای راکوي اصل دا وکړې چې زما رب زمانه خوشحاله شي
زما الله زمانه خوشحاله شي او شیطان زما په سر د آدم علیه السلام په سر خدای ته قسمونه خوړلي ستا د امت ته به د هر طرف ته ناظم ستا د مخلوق ته او دا به نه پرېږدم تا نه به یې لرې کوم دقه زرزیل خفه کې دا شیطان خفه کې او د رمضان کې خو یې درنه تړي خو دې سپېره که وایي که زه په اووم اسمان کې او بنده په دې ځمکه کې د اووم اسمان نه په دې ځمکه کې د انسان پړه کې زه خپل خړتم خښولی شم اثره چولی نفس دی ابه دې بربادی ګناه به کې خو کمه که تاسو خیال یې که نه د رمضان کې د نورو میاشتو په نسبت ګناه کمه شي او عبادت زیات شي دا سر لږ کم شي عبادت به کوئ رونو الله به راضي کوئ ښکلې خشته روجې ونیسئ تلاوت به کوئ د قرآن شریف چې څومره درنه کېږي او که په ناظره قرآن نه درځي نو قل هو صورت خو تاسو ټولو ته یاد دی که درې ځله دې ووایي نو د ختم ثواب خدای درکوي وایه قل هو الله احد وایه پټي ته وځه په لاره تسبیح راواله قل هو کوه ذکر کوه درود شریف کوه دا خو د پټي نه څوک نه منې کوي دکان کې ناست دی ذکر کوه درود شریف وایه تلاوت کوه قل هو صورت وایه په دې باندې ژبه بله ده که که نه قل هو الله احد صورت او دروازې بیا خوب کوه ښه مزېدار چې اوزګار او شپه رونه که د الله 10 ورځې دي الله خوشحاله که بس دقه مقصد حاصل کې زما رونو چې زما رب دا زموږ نه خوشحاله شي حضور پاک فرمایي زه په دې یو څه ډېر خوشحالېږم زمرا الله ستا ډېر لوی کرم او ډېر لوی فضل دی للصائم فرحتان وی روجهدار له دوه خوشحالۍ دوه یو چې کوم وخت کې دی روجه ماتوي دغه وخت کې دی خوشحاله جسمانی طبیعي خوشحالي لکه چې روجه ماتوي ښه مزېدار اعلی پکوړې ورته پرتې وي او سیبه کبابونه پراته شربت مبر پروت دی او د دې برکت دې مونځ هم لاړ شي چې بشریان به روجې نیسي که نه په دا وړي دی په پړندونه کې په دا وړي که نه بشریانه بالغ یې که نه بالغه بهر کیف خبره داسې ده چې اکثر ته دغه هم لاړ شي دا مونځ هم لاړ دې جومات کې به موږ ناستو په دې جومات کې دا مشران به ټول باباجي سره ناستو خدای دې وبخښي سپین ګیري ټول به ناستو او چې د روجه ماتې به شو نو هغه سر به په لوټګۍ کې کجوري پرتې د ټیم لوټه به وه هغې کې به کجوري پرتې وې هغه کجوري به په خلک به راپاڅېدل او یو دانه به یې ترې واخېسته او روجه به ماته کړه خیر او خلاص په خدای مې قسم مې راته وخوړ په جومات کې ټول مشران ناست دقت به ناست چې بانک به یې ووایي څنګه بلکې بانک نه د قطب الخیل کندي کې دغه ځای کې به ستن ټنګوله ټلی به وه د بجلی ستن وه دغه ټلی وه خو هغه وخت کې خلک کم وو کورونه هم کم وو نو هغه ټلی به ټوله دنیا ټول تورنګزو به اورېدله ټنګ 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 ټلی به یې وایه هغه دی ټولو خلکو به اورېدل ویې لکه ټلی وه یو ځل باباجي خبره کوله زما نه دا زما یاد نه شي خو هغه وی وی وریځ وه ګړی خو وی نه وی ټلی وواله روجه م ماته کړه وی چې روجه م ماته کړه مونځ مو کن ور راوخته خلکو وی ګرې ماښام دی هغه ټلی والا خطا شوي بیا هم چغې ویل چې خدای مخ روجه م ماته کړه او دا یې به قضا راګرځو داسې زمانه وه نو خلکو سره به کجوري به هغه سره پرتې وې او هغه کجوري بیا یو دانه ټولو له ورکړه او بیا یې وخوړه ښه مزېدار روجه به ماته شوه او دا د اوبه به یې راواخېستې هغه اوبه به یې وڅکلې خلکو په جام کې هېڅ سب نو سیدالله کاکا دې خدای پاک وبخي هغه به وی چې دا کولرې راغلې کولرې دا نوې دا کولرې راووتې هغه به وی زما کوزن شته زه په کولر څه کوم کوزه کې به ورسره اوبه وې ځان سره بیا راوړې د مارونو دا روجې څه دونه لویه خبره نه ده اوس خو د جمې روجه ده خدای څونه فضل وکړو صاحب هم اوړی شوی مونږ چې دا روجې به څنګه تېرېږي الله ربانې داسې بارانونه وکړل چې د دې په اوړي کې بیا جمې راوسته نو که خیر انشاءالله ښکلې روجې به نیسئ عبادت به پکې کوئ د شپې به م عبادت کوئ او چې مونځ د نه فرض د روجه ماتې د وجې نه لاړ نه شي او پېشمني وختي پاسئ ښځو نه چل زده کړئ که مونږ د ښځو نه ښځې زمونږ نه تکړه دي په خدای خیر وکړي ښځې زمونږ نه تکړه دي مونږ چې مازدیګر شي که نه
او چې غږ مه کوئ ورو سړی ګورې دغه دی زمري د بریتونه نیولې او روجه پې لګېدلې ده ای خدای دا روجه ته تسسکوه ده یا چا په سر لګېدلې نو خو دغه ښځه په کور کې د سهار وختي غریبه پاڅېدلې ده جامې یې انځلې دي کور یې جارو کړی او ماسپښین مازدیګر لګیا چې غوښه پرې کې تاله پکوړې پخوي تاله کباب پخوي څونه خوارې کوي محنت کوي ته به روژه مخکې ماتې هغه دنه وروسته ماتې او لا نخرې بېلې کوي مالګه په کبابو کې زیاته ده مالګه پکوړو کې زیاته ده خدای که چې د مازدیګر دی وامه مالګه زیاته ده څه خبره ښه پېشمني غریبه هغه هم تراویو کې ته م وکړې ماشومان ورته بېله پینګه پینګه کوي او په 2 بجې 3 بجې غریبه پاسي نو تاله پراټې پخوي تاله اګې مګې پخوي تاله سامان پخوي او تاله بیا راشي وي ښی دی پاس هم که پاسه سړیه شابه بانګ وایي خوله دې وازه کړي دا خره چې پېشمني مچان ني یعنې خوله به ټوله مچان ډک دغه حال دی زموږ ښځې اپه کې غریبه تهجد هم کوي زنانه تاله پېشمنۍ هم پخوي تا پسې منډې تړلې دي موی پاسی دی او په هغې کې هم ته وایې بس ما پېشمني تړلې نه کوي په اوبو مې ونیوه های های وختي پاسه 2 رکعته نفل وکړه د خدای بنده که دې وس کېږي نو بیبي سره دې لږ سبزی راواله کار هم ورسره وکړه په دې کې ثواب هم دی دا امین کوي که نه دې کور والا سره غریب لګې ټوله شپه او دغه کار ورسره کوي دغه دې مخامخ ناست دی نو د مارونو پېشمني نه مخکې دا مې دې پورې وي چې پېشمني نه مخکې پاسې ګورې پېشمني رسول الله مبارک فرمایي تسحرو پېشمني وکړئ فإن فی السحور برکتون پېشمني خوراک کې برکت دی خامخا پېشمني کوي سنت نو خیر خبره مې دې پورې کوله چې روژه ماتې وخت کې بنده خوشحاله یو خوشحالي ده دویمه خوشحالي کومه ده عند لقاء ربه چې الله سره ملاقات کوي نو بیا به هم خوشحاله د روژې 2 برکاته نو ګوره یو خوشحالي خو داسې محسوسوې که نه نو بله به مې که خیر انشاءالله زم خدایه دا خوشحالي خو شته زه خو په دې خوشحاله یم چې دا روژه ماتومه نو پروردګاره چې دا دې راکړه به هم راکړې که خیر انشاءالله بل د روژه ماتې وخت کې دعا ګورې قبلې شیطان داسې الف لام ورامي دی که نه چې مونږ یې ټول له کار ایستې دغه وخت کې شابه پکوړې او شربت د خدای بنده دغه وخت کې دعا قبلېږي لکه دعا وکړه خدای پاک ته زاري وکړه ووایه چې خدایه که په دې روژه کې زما نه څه غلطۍ شوي کوتاهي شوي الله راته یې معاف کړه دا ووایه که دروغ مې ویلي غیبت مې اورېدلې چا مې کړي خدای هغې مو بخښې ما مو بخښې دعا وکړې خو دعا قبلېدو وخت دی زمارونو که خیر انشاءالله چې موږ به روژې به نیسئ صلات تسبیح هم کوئ که خیري روژه کې روزانه یو ځل کوئ ښه صلات تسبیح کوئ ذکر درود شریف تلاوت د قرآن شریف سورت اخلاص او حضور پاک فرمایي که څوک د سره داسې خبره وکړي چې تیزه خبرې د جګړې خبرې وایي انی صائم زما روژه ده ځه خپل کار کوه چې هلک جواب مو ورکوه ستا په دې فرشتې جواب ورکوي د رمضان میاشت ډېره د برکت میاشت ده دې ته شهر نزول القرآن وایي هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی قرآن شریف 3 ځله نازل شوی دی یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته لوح محفوظ په 9 اسمان کې یو کوټه ده یو محافظ خانه ده لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه یو د دې ټول خلقو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی دا یو محافظ خانه د په 9 اسمان کې په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ ړومبې د الله د مبارک ذات نه دقه ځای ته قرآن شریف نازل